السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن سبا د امت د مختلف قسمه فتنو سره مخامخ شوی دی او د وخت په تیریدلو سره مسلسل به دې فتنو کې زیاتوالی په نظر راځي. هغه قرآن چې هغې هم د غیر جوړوالي اقرار کړی دی، نن سبا خلکو هغه د خپل تنقید په نشانه ګرځولی دی. دوی وایي چې قرآن د عربي ګرامر سره موافق نه دی بلکې د هغې مخالف دی او ډېرې غلطیانې د ګرامر پکې موندلی کېږي. نو د دې خلکو د دې خبرو وجه څه ده؟ آخر په قرآن باندې د داسې قسمه اعتراضات کولو آغاز څنګه وشو؟ دوی چې کومې غلطیانې راوباسي نو د دې جوابات څه دي؟ انشاءالله په دې ننني نشست کې موږ د دې ټولو سوالاتو جایزه اخلو او قرآن باره کې د ګرامر متعلق چې څومره شکوک او شبهات دي د هغې جوابات به کوو. نو راځئ زموږ سره. په ټوله دنیا کې د عربی ګرامر ډېر معزز ګڼلی کېږي او د دې وجه دا ده چې دا ګرامر د قرآن د پوهې دپاره یو سبب دی. بل وجه دا هم ده چې د دې ګرامر اخذ د قرآن او حدیث نه شوی دی. دا خبره صحیح ده چې قرآن د نزول په وخت کې د عربی څخه ګرامر موجود نه او نه په دغه وخت کې خلکو ته د دې ضرورت و. وجه دا وه چې عرب ډېر فصیح خلک وو، د خپل ژبې به د فصاحت او بلاغت په اعتبار سره ډېر خیال ساتو. دا داسې زمانه وه چې قومونو به په یو بل باندې فخر کوو په فصاحت کې، مقابلې به کېدلې په اشعارو کې، تر دې چې دوی په کعبه کې څه اشعار ځوړند کړي وو کوم چې په تاریخ کې معلقات سبعه ویلی کېږي او دا چیلنج یې ورسره ورکړی وو چې څوک دې داسې اشعار ولیکي چې هغه د دې نه زیات وي په فصاحت او بلاغت کې. نو ملګرو خاص په دغه زمانه کې الله سبحانه وتعالی قرآن نازل کو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. په دې قرآن کې الله سبحانه وتعالی ښکاره چیلنج ورکو د عربو د ټولو خلکو ته چې تاسو یو آیت داسې پیش کړئ چې هغه د قرآن په شان جوړوالي لري په خپله معنا کې. په دغه زمانه کې د خلکو د اسلام سره سخته دښمني شروع کړې وه او اسلام د بدنامولو دپاره دوی هر قسمه کوشش کوو، لیکن دوی په قرآن کې چېرته هم یوه غلطي ونه موندله او دوی په هر ګودر ناکامه شو. لیکن د دې خلکو نه څو صدۍ وروسته داسې خلک پیدا شو چې نه هغوی په فصاحت او بلاغت کې د دې عربو په شان او نه په عقل کې کامل وو. دوی په قرآن باندې ردونه شروع کړل او دا یې ووي چې قرآن د عربي ګرامر موافق نه دی بلکې د هغې مخالف دی. که تاسو ته یاد وي نو ذاکر نایک یو مناظره کړې وه د ډاکټر ویلیام کیمبل سره، کوم چې یو عیسايي مذهب والا سړی و. د دې مناظرې نه بعد یو سړي د ذاکر نایک نه تپوس وکړو چې ستاسو په قرآن کې د ګرامر غلطیانې دي او دغه شان یو بل اعتراض کوم چې نن سبا ډېر مشهور دی چې سورة العلق کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي لنصفعا بالناصیه او دغه شان یو بل آیت هم دی په سورة الانبیاء کې واسروا النجوى الذين ظلموا تر اخره پورې. نو ملګرو د مستشرقین او متعصبین خلک دي کوم چې دا قسمه اعتراضونه کوي. د دوی اعتراضونه ډېر زیات دي په قرآن باندې، لیکن ما تاسو سره مثال په تور باندې 3 آیتونه پیش کړل. ملګرو موږ به تاسو سره دوی د دې اعتراضاتو مدلل جوابات درکړو، لیکن د دې نه مخکې راځو په دې خبر باندې ځان پوه کوو چې اخر په قرآن باندې د ګرامر د اعتراضات ولې کېږي، د دې وجه څه ده. نو ملګرو د دې وجه هغه وسعت او فراخوالی دی د دې ګرامر. د عربی ګرامر ځان له د یوې فقهي مرتبه لري، څنګه چې د فقهي په باب کې غټ غټ کتابونه لیکلی شوي دي په هغې کې بیا ډېر مذهبونه هم دي. نو دغه شان د نحوي په باب کې هم مختلف ښارونو والا خلکو مختلف قسمه کتابونه لیکلي دي په هغې کې بیا دوی د یو بل سره په ډېرو قواعدو کې خلاف هم کړی دی. لکه په نحوه کې بصري، کوفي، بغدادي، اندلسي او مصري په نوم باندې ډېر مذهبونه دي. خاص کر بصري او کوفي والا خلکو د یو بل سره ډېر اختلاف کړی دی د نحوي په بعضې قواعدو کې. بصره او کوفه دوه غټ ښارونه دي په عراق کې، د ډېر زمانې نه دې خلکو د یو بل سره ډېر سخت تعصب کړی دی. لکه ابن الانباري یو کتاب لیکلی دی په هغې کې 121 نحوي قواعد داسې راوړي دي چې په هغې کې دوی د یو بل سره اختلاف کړی دی. بصري او کوفي والا د یو بل سره ډېرې مناظرې کړي دي. لکه ابو زکریا فرا په نوم باندې یو عالم دی، د به په سیبوي باندې کوم چې د بصري نحوي عالم و د هغه سره به یې سخت تعصب کوو. تاریخ کې راځي وایي کله چې ابو زکریا فرا وفات شو نو د ده سر ته د سیبوي کتاب پروت و، وایي ده به ځان سره دا د دې لپاره ګرځوو چې د سیبوي نحوي غلطیانې تلاش کړي او په هغه باندې رد وکړي. تاسو د دې خبرې نه د دوی د اختلاف اندازه لګولی شئ. خلاصه دا د ملګرو چې د دې کوفي او بصري والا خلکو به د یو بل غلطیانې تلاش کولې د ډېر زیات تعصب د وجې نه دوی به کله کله شعر له هم ترجیح ورکوله په قرآن باندې. نو د دې څخه اختلاف د وجې نه د دې خلکو بعضې نحوي قاعدې د قرآن په ضد کې راغلي او د دې تعصب دا زمانه تقریبا د 1 صدۍ پورې جاري وه. دې نه بعد دا دواړه فریقین د یو بل سره بغداد کې راجمع شول او هلته یې په بعضو خبرو باندې اتفاق وکړو او دې وجې نه په دې تعصب کې لږ کمې واقع شو. نو اوس راځو دې خلکو هغه اعتراضاتو ته کوم چې دوی په قرآن باندې کوي. نو ملګرو به د دې خلکو د اعتراضاتو نه یو مختصر جواب وکړو او بل به تفصیلا دوی چې کوم اعتراضات کړي دي نو هغه به دوی ته واپس کوو د رب العالمین په مدد سره. نو د دې خلکو د دې اعتراضاتو مختصر جواب دا دی چې ګوره قرآن سره سخته دښمني د مکي مشرکینو کړې ده. هغوی یوه موقع هم د لاس نه نه ده پرېښودې، وړه وړه خبره به هغوی ټارګېټ کوله او د هغې نه به یې لویه جوړوله. تاسو سوچ وکړئ چې د قرآن د نزول په زمانه کې حسان بن ثابت، الخنسا، کعب بن زهیر، بحیر بن زهیر، کعب بن مالک، کعب بن اشرف او د دین علاوه نور داسې غټ شاعران موجود وو. دلته سوال دا دی چې د هغوی نه څنګه د غلطیانې پټې پاتې شوې وي
چې 1400 کال بعد د خلکو زره ښکار شوي. آیا دا خلک په فصاحت او بلاغت کې د مکې د مشرکانو نه سیوا دي؟ آیا دا خلک د ابو جهل، ابی ابن خلف او ولید ابن المغیره نه زیاته دښمني کولی شي د اسلام سره؟ د خلکو خپل مال، جان او اولاد ټول قربان کړي او د اسلام سره به دښمنۍ کوي. په قرآن کې غلطي راویستل خو پرېږده، بلکې د خلکو د قرآن صفت کړی دی. ولید ابن المغیره مشرکانو ته د قرآن باره کې ویلي وو چې زما دې په الله قسم وي د قرآن پر خبرو کې خوږوالی پروت دی، دا یو چمکیله کلام دی، د دې خبرو بره او لاندینۍ حصه میوهداره ده. په دې کلام باندې نورې خبرې نشي غالبه کېدلی، بلکې دا خو یو داسې کلام دی چې دا چېرته هم د یو انسان نشي کېدلی. نو ملګرو دا د قرآن یو غټ کمال دی چې دښمنانو هم د دې په تعریف کولو باندې مجبوره شوي دي. اوس راځو د دغه اعتراضاتو ته کوم چې دوی په قرآن باندې کوي او د هغې به جواب کوو. لیکن د هغې نه مخکې ملګرو دا خبره یاد ساتئ چې په دې جواباتو باندې به خلک ښه پوهېږي کوم چې څه د عربۍ ګرامر ویلی. نور موږ به کوشش کوو چې په ساده انداز کې تاسو ته وړاندې کړو. ملګرو د دې خلکو د اعتراضات ډېر دي، لیکن دا ټول په ناپوهۍ باندې بنا دي. دې د وجې نه موږ صرف د هغې نه څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوو. لکه یو مثال پکې دا دی، الله سبحانه وتعالی فرمایي لنصفعا بالناصیه. دغه شان آیات په سورة یوسف کې هم شته دی چې وليکون من الصاغرین. اعتراض دا دی چې دا د نحوي قاعده ده چې په جملې باندې تنوین نه راځي او دلته لنصفعا یو جمله ده او په هغې باندې تنوین راغلی دی. دغه شان ولیکون من الصاغرین کې لیکون فعل دی او په هغې باندې هم تنوین راغلی دی. نو دا آیت د ګرامر سره مخالف شو. لیکن د دې جواب دا دی ملګرو چې د آیت کې چېرته هم نحوي غلطي نشته، بلکې دا جمله د وقف په حالت کې لیکلی شوې ده. دلته تنوین په ځای باندې نون دی، یعنی اصل کې دی لنصفعا. د وقف په صورت کې دلته نون ساکن دی، په دې باندې وقف نه کیږي، دې وجې نه دا په الف سره لیکلی شوی دی، یعنی په اصل کې دا نون تاکید خفیفه دی. دغه شان خبره په بل آیت کې هم ده چې ولیکونن، دا اصل کې ولیکونن دی، بیا وروسته د وقف په صورت کې دا یو نون په الف سره بدل شوی دی. نو مطلب دا دی ملګرو چې دا په جملې باندې تنوین نه دی بلکې نون دی او غره تنوین په صورت کې لیکلی شوی دی. او د دې وجه دا ده چې قرآن په عثماني رسم الخط کې لیکلی شوی دی او نن سبا چې عربي په کم رسم الخط کې لیکلی کېږي نو هغه بالکل مختلف دی د قرآن د هغې نه. دې وجې نه موږ د نن سبا زمانې رسم الخط د قرآن په هغې رسم الخط باندې نشو قیاس کولی. او دارنګې جواب په تفسیر طبري کې هم شته دی. او درېیم اعتراض د دوی په هغه آیت باندې دی کوم چې په سورة الانبیاء کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی واسروا النجوى الذین ظلموا. دلته یو نحوي قاعده دا ده چې کله فعل سره فاعل ښکاره ذکر شي نو بیا به فعل مفرد راوړلی کېږي، تثنیه جمع کېږي به نه. لکه ته داسې ویلی شي چې قام الزیدون، خو قاموا الزیدون نشي ویلی. دې د وجې نه واسروا النجوى الذین فاعل دی د اسرو دپاره او په اسرو کې هم هلته واو دی، دلته فعل جمع راوړلی شوی دی. دې وجې نه دا د عربۍ ګرامر سره مخالف دی. خو موږ وایو ملګرو چې دې لپاره ډېر شي جوابات کېدلی شي. اول خو دا ده چې دې آیت دپاره ډېر شي نحوي تراکیب شته دی. لکه یو ترکیب پکې داسې دی چې په اسرو کې چې دا کوم واو دی نو دا فاعل دی او الذین بدل دی دغه واو نه واقع شوی دی. دغه شان دویم ترکیب پکې هم دی چې واو فاعل دی، الذین خبر دی د مبتدا محذوف دپاره، یعنی اصل کې دی هم الذین ظلموا. او د دې علاوه نور داسې ډېر شي تراکیب هم شته دی چې د هغې نه د آیت د نحوي قواعدو سره بالکل موافق معلومیږي. د آیت د نحوي سره مخالف خو پرېږده، بلکې دا د بلاغت او فصاحت نه ډک دی. تاسو سوچ وکئ، الله سبحانه وتعالی وفرمایل واسروا النجوى الذین، چې پټه جرګه وکړه هغه کسانو. په دې خبرې سره د مخاطب په ذهن کې سوچ پیدا شو چې دا څوک دي چې پټه جرګه یې کوله، یعنی مخاطب په شوق کې راغی دې خبرې ته. نو وروسته الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې الذین ظلموا. دا د بلاغت یوه اهمه حصه ده ملګرو چې عقل والا په دې باندې پوهېږي. امید دی ملګرو چې تاسو به څه نه څه پوه شوي یئ. دا خبره مې تاسو ته ځکه اوږده کړه چې ستاسو په ذهن کې یو قسمه جواب پاتې شي او که سبا ورځې دا فتنه دا د مخامخ راشي نو امید دی چې ته به حیرانېږې نه، بلکې ته به د دې خلکو په عقلونو باندې افسوس کې. تاسو ګورئ په دې مستشرقینو خلکو کې چې کوم څه نه څه عقل واله دي نو هغوی چېرته هم داسې قسم اعتراضونه نه کوي، ځکه چې هغوی د خپل اعتراض وزن پیژني. نور د قرآن په اصل حقانیت او ردی په ژوروالي باندې هغه څوک ښه پوهېږي چې د زړه په بصیرت سره د دې پوهه حاصل کړې وي. اخري خبره دا ده ملګرو چې موږ په خپله د سوچ فکر نه کار اخیستل پکار دي. که یو عالم چېرته په منبر باندې داسې قسمه خبره وکړي نو د هغې تحقیق پکار دی. علما د انبیاو وارثان دي، دوی چې په مدرسو کې اعتکاله تېروي او سختي برداشت کوي نو دا د دې دین د زده کړې دپاره کوي که نه. په یوې خبرې سره د دوی دعوت نظر انداز کول، د دوی هغه ټولې ښه خبرې پرېښودل او په هغې کې صرف یوه خبره ورانه راغستل، دا سراسر نه انصافي ده ملګرو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو سره قرآن او حدیث پوهه رانصیب کړي. آمین.